الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ، وایورئ، یو څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په 5مه برخه کې په پرتله‌ییزه او اغیزمندایي یا تاثیراتي کره کتنه وغږیدو. د کتاب په 6مه برخه کې دې پوښتنې ته ځواب موندلی شو: ښکلاپوهیزه کره کتنه کومه کره کتنه ده؟ ښکلاپوهیزه کره کتنه یا اسټیټیکل کریټیسیزم پر ښکلاپوهیزې کره کتنې او اصولو یې تر خبرو اترو له مخه د ښکلاپوهنې لنډ پیژندګلوي پکار ده، ځکه چې له ډېر اوږده مهاله د شاعرۍ او خپلو هنرونو کره کتنه د ښکلاپوهنې کار و. بل دا چې د کروچي په اند په ښکلاپوهنه کې داسې فیلسوفان هم تیر شوي دي چې ادبي کره کتنه یې له نوې وته زېږېدلې ده. د دوی پیدا راټوکولې شخړې لا تر اوسه د کره کتنې په ماڼۍ کې انګازې کوي. ډیموکرایټس لومړنی فلسفي و چې په ویناوو یې ښکلاپوهنې ته نغوتې شته دي، خو بنسټي او مرکزي موضوع یې نه وه، ځکه چې د ښکلاپوهنه مستنده او بشپړه وړاندې نه کړه. افلاطون بیا په مستنده او بشپړه توګه وړاندې کړه او په خپل جمهوریت او پیډرز کې د ښکلاپوهنې اصول وښول. افلاطون د عینیت مبلغ ایډیالیزم و. د ده په اند دا نړۍ او موجودات نیمګړي او خام دي. دا د بلې اړې نړۍ چې هر څه یې بشپړ دي سیوری او انځور دی. نو په دې نابشپړه نړۍ کې موږ اره او بشپړه ښکلا نشو موندلی، ځکه چې دا د هغې پټې نړۍ سیوری دی. پلاتینوس د افلاطون د حسن مفکوره نوره پیچلې کړه او ویې ویل چې انساني اروا دې اوبلنې او خاورینې نړۍ ته تر راتګ له مخه په اسمانونو کې د ازلي ښایست پلوشې لیدلې وي، چې دې پلوشو پر انساني روح اغیز پرېست. انسان په نړۍ کې په همدې ازلي حسن پسې لالهانده دی، نو چې چېرته ښکلا وویني د هغه ازلي ښایست پلوشې پکې ویني. د پلاتینوس دې افکارو تصوف هم خورا ډېر اغیزمن کړ. د ډیموکرایټس او هراکلیټس له ښوونو رغېدلي فلسفي ښوونځي تل له یو بل سره لاس او ګرېوان وو. په دوی کې د خوښۍ پالنې په مبلغینو کې اپسیکورس ډېر مشهور دی. د نوموړي په اند د ژوند موخه د عقل او شعور له زنځیرونو تر خلاصون وروسته د غوښتنو ترلاسي دی. دی په ژوند کې د لوړې موخې پلوی نه او هغه کار یې غوره باله چې ډېر خوندور وي. د دې پرخلاف بل ښوونځی له انساني غوښتنو او هیلو منکر و. د دوی په اند انسان باید په ژوندوني د غوښتنو او احساساتو په لومه کې ونه نښلي او د عقل او پوهې پر ښوولې لار دې ودرومي. دا دواړه ښوونځي لنډپاري او تنګ نظري وو، ځکه چې یو پر ښکلا ډېر ټینګار وکړ او بل بیخي ارزښت ورنه کړ. د یوه لپاره چې د خوند او هوساینې سرچینه وه نو د ژوند بنسټ یې وبلله، خو بل بیا ځکه وغندله چې له عقل او پوهې یې ویزاره بلله. له دې دوه لنډپارو ډلو پرته د عامو یوناني فلسفیانو په تېره د فایز ګروهه دا وه چې ښېګڼه حسن دی او هر ښکلی څیز خیر رسوي. دوی دا فکر نه کاوه چې ښکلا شر هم زېږولی شي، ځکه چې ښایست دومره سپېڅلی او لطیف وي چې د شر خځلې ورپورې نښتای نه شي. دوی لا تر دې وایي چې څوک د ښایست د نندارې سترګې ونه لري بشپړ انسان نه دی. له داسې انسانه د نیکۍ هیله که ناشونې نه ده خو ګرانه ده. کوم سړي به چې سندریز او شاعرانه غږ نه شو اورېدلی نو د مجرمانه فکر څښتن به ګاڼه شو. دا ډول افکار د لرغوني یونان د نامتو غمیزې یعنې تراژیدۍ لیکوال په ډرامو کې له ورایه ښکاري. نوموړی په دې اند و چې په ژوندانه کې ښېګڼه یعنې خیر یا نیکي د ښکلا په جامه کې راوځي. دا خبرې د هغه په ځینو غمیزو یعنې تراژیدیو کې شته دي. مطلب دا چې ښکلا په یو نه یو ډول انسان اغېزمنوي، خو تر ډېرې مودې ښکلا ونه شنل شوه، ځکه خو یې تر اوسه یو منلی پیژند نشته دی. له مادي او تصوفي زاویې د ښکلا بې شمېره تعریفونه شوي دي، خو بیا هم د خبرې مشوره هماغسې جړه ده، ځکه چې نیکۍ، شر، مینې او نورو غوندې ښکلا هم مجرد کیفیت دی. ارسطو چې په استنباطي منطق کې د پیژند لپاره کوم اصول ټاکلي دي هغه پر دغو مجردو کیفیتونو باندې نه جوتېږي. څرنګه چې موږ د رنګونو له حسي لید سره سور، شین یا ژیړ رنګ نسو تعریفولی، دغسې د ښکلا د پیدا کړیو مجردو کیفیتونو ذهني او اروايي غبرګون چې که د انساني شخصیت مرکزي اډانه هم ویجاړوي شننه اسان کار نه دی. دا د انسان کمزوري ښیي چې ښکلا ویني، اغېزمنېږي هم خو خپل
احساسات او څرنګوالی په کلمو کې نشي بیانولی. همدا لامل دی چې د ښکلا شوي تعریفونه یوازې لفاظي دي. څرنګه چې په لرغوني یوناني ټولنه او ادبیاتو کې هر څه پر ښکلا څرخېدل، دغسې په هره ټولنه، کلتور او پنځونه کې له ښکلا چاره نشته دی. په لرغوني هند کې هم په عام ژوند او ښکلو هنرونو په تیره د ډرامې په بڼه د ښکلا څرکونه وینو. نو د بهرتمني په ناټیا شاستر کې د ډرامې اړوند د رس په ګوته کړي 8 ډولونه وروسته د ښکلا او هنر ډګر ته هم راننوتل. اوس یوه بنسټي پوښتنه دا راولاړېږي چې ښکلا انسان څرنګه اغېزمنوي. ښکلا په ښکلی غږ، کهکشان، سرې شونډې، شنې سترګې، شفق او نور ولې له موږ زړه وړي. په دې لړ کې د ښکلا او نندارچیانو ترمنځ یې تړاو ډېر ارزښت لري. موږ په ښکلا کې یو پټ یون یا راښکون انګیرو. د دغه یون له امله ښکلا موږ ته خوند راکوي. دلته یو بله پوښتنه راټوکېږي چې دا خوند له څه شي زیږېږي؟ دا له تخیله زیږېږي. کولرج تخیل داسې شنلی دی. دا توکونه یا اجزا د پیوستولو جادوګر ځواک دی. دا د همدې کرشمې دي چې بډ یعنی متضاد او نا انډوله شیان سره پیوند دي. د دې له برکته په زړو او پیژندلیو شیانو کې هم رنګارنګي پیدا شي او په احساساتو کې د معمول پر خلاف له زیاتېدا سره سکون هم وي. پر ژوندیو ګړندیو ژورو او له ولولیزو احساساتو ولاړ ځواک او واک هم د همدې ورکړه ده. همدا د موزون سرور انګېرنه ده. همدا ځواک کثرت پر وحدت اړوي. همدا جوړښت او تصور خیال یا جذبې ته سپاري او اړوي را اړوي. په شاعرانه ژبه د کولرج پاسنۍ کړې خبرې هاورډ ډي سي وارن په څو ټکو کې داسې کړي دي: د حال د تجربې په رڼا کې له نویو زاویو او اړیکو سره د ماضي د توکو کارونې ته تخیل وایي. موږ چې شی وینو، خپلې غوښتنې او ارمانونه هم ورسره ونغاړو. د بېلګې په توګه زموږ یو څیز خوښ دی خو راسره نشته نه، نو په بل ځای کې چې دې ته یو ورته شی وګورو زړه راڅخه یوسي. هغه تړاو چې د بهرني ښایست او زموږ ترمنځ کار کوي له آره زموږ د خپل ذهن زېږنده دی. دا خو زموږ د خپل ذهن کمال او غبرګون دی چې ځینې شیان راته ښکلي ښکاروي. ښکلا په شیانو کې نه ده، ځکه چې کیدای شي یو څیز تا ته ښکلی وي خو بل ته نه وي. نو لیلا ته د مجنون په سترګو کاته ښکار دي. بیا چې له دغه څیزه لرې شو، د تخیلي انځور د جوړونې هڅه یې کوو. تخیل چې څومره ځواکمن، ژور او لطیف وي، انځور به هغومره روڼ او ښکلی وي. تر دې وروسته چې په هر ځای کې خپل رغولي تخیلي انځور ته ورته شی وګورو، خوند به راکوي. همدې ته د ښکلا احساس او ذوق وایي. بیا د دغه څیز په نشت کې موږ د تخیل په زور تر ده ښکلي څیز جوړوو چې د لومړي هغه اغېز به لري، خو تر هغه به ډېر ښکلی، غوره او لوړ وي. اوس چې هر نوی څیز ده ته ورته وي، هغه به راته ښکلی برېښي. له دې یوه بله خبره دا راوځي چې د انسان د ښکلا ذوق ورځ په ورځ پیاوړی کېږي. مولانا الطاف حسین خالي وایي: ژباړه: زه د ښکلا په لټه وته یمه، زه د ښکلا په لټه وته یمه چې مې نظر پر کوم یو ښکلي لګي. دا خیالي انځور چې د رنګ و سندرې په بڼه راوځي، نو هنر شي او دومره ښکلی وي چې انډول یې په عام ژوند کې موندنه شي. لنډۍ ده چې نجلۍ ګودر نلم دراغله، نجلۍ ګودر نلم دراغله، لکه کوتره چې باران وهلې وینه. دغسې نور ډېر شعرونه شته دي چې خیالي انځور یې دومره ښکلی وي چې په رښتیاني ژوند کې پیدا کېدای نه شي. ګړنۍ فلکلوري عشقي کیسې دا راز خیالي انځورونه ډېر لري چې د اتل چنغله تر رښتینې نجلۍ څو ګرایه ښکلي وي. بادامي سترګې، ماران زلفې، نرۍ ګلابي شونډې، مړه زنه، چنار پوزه، دنګه غاړه، د میږي تر ملا نرۍ ملا خیالي ښکلا ده چې همغه د شعر تر نړۍ محدوده ده. د حمید بابا دا دومره ښکلی محبوب تاسې په رښتیاني ژوند کې موندلی شئ. خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په حاله کې، خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په حاله کې، دا یې غاښ په خوله کې زیب کا ژاله شوه په لاله کې. په دې اړه پروفیسور میم شریف په خپل اثر بیوټي ابجکټیو اور سبجکټیو کې لیکي: ښکلا نه چورلټه عیني ده او نه ذهني، ځکه که یوازې عیني وي نو بیا یو شی ولې کله خواشیني، کله خوښي، کله خندا او کله د لویي احساس را ټوکوي. او که دا زموږ د ذهن زېږنده ده، نو بیا یې ولې موږ د انسانانو په توګه له ځانه له بهر څیز سره تشبیه کوو. شاعران چې له سپوږمۍ ستورو سره د انسانانو غوندې چلند کوي او دا ګڼي چې دوی هم زموږ په څېر د انګېرنو، غوښتنو او کیفیتونو څښتن دی، نو دا د ایمپټي انډول بللی شو. هم انګېرنه یا هم احساسۍ ته ایمپټي وایي، یعنې له یوې پېښې یا شخص سره تړلې انګېرنې پر ځان دومره سپرول چې هنرمند په خپله هم ځان د دغې پېښې ګډونوال بولي. همداراز پر ځان د خلکو د رنځ او غم او خوښۍ خپرول هم د هم انګېرنې یا هم احساسۍ یو طرز دی.
د ښکلا هر اړخیزتیا له دې هم څرګندېږي چې اخلاق پوهنه یې اغېزمنه کړې ده. په دې لړ کې د لرغوني یونان یادونه خو وشوه، خو تر دې وروسته په لویدیځ کې د ښکلا پوهنې وجدان په نامه یو ښوونځی رامنځته شو چې بنسټګر یې هچسین او شپسټري دي. دوی دواړو د ښکلا پوهنې په رڼا کې د اخلاقي اصولو د رغونې هڅه وکړه. د ښکلاییز حس پر بنسټ یې د اخلاقي حس نومونه اصطلاح وکاروله. شپسټري په دې اړه وایي ښکلا هماهنګي او علوم ته وایي. همدا هماهنګي او ترتیب رښتینولي زېږوي، او چیرته چې ښکلا او رښتینولي وي هلته خیر وي. ښکلا له همغه پیله دومره لوړه، دومره سپېڅلې او لطیفه ګاڼه شوه چې چا یې د موخنتوب یعنې افادي اړخ پلټلی نه شو. ښکلا یو بیل ارزښت انټرنسیک ویلیو باله شو چې دلیل او موخه یې نه منل. ښکلا په خپله داسې موخه وه چې د بلې موخې د ترلاسۍ لپاره نه شوه کارېدای. دا احساسات مستولی، اروا وینځلی او ذهن نالیدلې نړۍ ته بیولی شي. خو د اقتصادي ګټې هیله ترې شنډه ده، لکه چې همدا لامل و چې برګ د ښکلا لپاره غږ راپورته کړ. د یو ځانګړي قوم یا ټولنې پنځګر چې د ځانګړې ښکلا خبره کوي، نو تر ځان او خپلې ټولنې پورې تړلی وي، چې دې ته ټولنیزه ښکلا پوهنه وایي. د ملي دودونو، ځانګړنې او ټولنیز کلتور هنري توکي چې د قومي ښکلا په انګو کې ځلیږي، د بهرنیو شیانو پر خلاف له ذهني نړۍ ښه طرح لیدل کېدای شي. ملي ښکلا پوهنه د یو یا څو کسانو زېږنده نه وي، دا د بې شمېره پنځګرو د هنر برکت وي او پیړۍ نیسي. هله د یو ملت د ښکلا ټولیز ذوق او د نویو پنځونو لپاره د لارښوونې پیلوځی شي. دا ښکلا موږ د غزل په ښکلا کې چې په اننګو کې د ګڼو شاعرانو وینه چلیږي ښه لیدای شو. د غزل ښکلا زموږ له ټولنیزې ښکلا سره دومره اخښل شوې ده چې د غزل جانان ښکلا، مینه، بیلتون او پیوستون یې له نارښتیاينې سره زموږ د ښکلا احساس خړوبوي. د ښکلا پوهنیزې کرهکتنې په لړ کې یوه خبره له سره رڼه ده، او هغه دا چې هسې خو د کرهکتنې هر دود او طریقه تر یو ځایه په پنځونه کې د ښکلا او راښکون پیدا کوونکو شیانو ښېګڼې او بدګڼې زیري. خو ښکلا پوهنیزه کرهکتنه له نورو سره بیا دا توپیر لري چې بنسټ یې پر ښکلا ولاړ دی، او له ښکلا پرته په هنر کې بل څه نه ګوري. ځکه خو ښکلا پوهیزه کرهکتونکی د هنر د سینګاروونکو توکو شننې ته ټول ارزښت ورکوي. د ښکلا پوهنې نومونه مشهوره ده، خو د ښکلا د فلسفې او ښکلا هومره پخوانۍ نه ده. د ښکلا پوهنې عمر تر 2.5 پیړیو نه اوړي. لومړنی سړی الماني فیلسوف بامګارټن و چې لومړی ځل یې پر 1830 زېږدیز کال دا نومونه وکاروله. دا نومونه که ډېره پخوانۍ نه ده، نو رغنده دوې یوناني کلمې د داسې څیز معنا ښندي چې په 5 حواسو درک شي. خو ګارټن یې تر وییزې یعنې لغوي معنا تم نه شو، بلکې دا نومونه یې په ټوله معنا د ښکلا د فلسفې لپاره وکاروله. ښکلا پوهنیزه کرهکتنه د هغې ښکلا د څېړنې دنده پر غاړه لري چې په ادب کې راڅرګندېږي، او ښکلا پوهنیزه کرهکتونکي ته د ادب بنسټ برېښي. پنځونکی چې په خپله شعوري هڅه ښکلا پنځوي او یا یې په یوه ځانګړي دود انځوروي، دا ښکلاییزه پنځونه ده. ښکلا پوهنیزه کرهکتنه د ښکلا پوهنې په څېر په هنر کې د ښکلا په لټې پسې سرګردانه وي. ښکلا څه ته وایي؟ تر دې مهمه ده چې څه ښکلا نه ده. حواس ښکلا بشپړه درک کولی شي، پنځونکی ښکلا سمه او پوره انځورولی شي، لوستونکی په پنځونه کې د ښکلا د درک وړتیا لري. د دې پوښتنو ځوابونه د ښکلا پوهنیزې کرهکتنې بنسټونه دي، خو که ښه ځیر شو نو دا پوښتنې فلسفي دي. په پنځونه کې د ښکلا د ځانګړي کیفیت د ټول لپاره د ښکلاییز ارزښت نومونه کارول کیږي. کله ناکله ورسره د ښکلاییزې انګیرنې یعنې حس نومونه هم غاړه شي، چې له امله یې انسان د ښکلا له رنګینیو او بېلابېلو کیفیتونو خوند اخلي. موخه دا ده چې د ښکلا د انګیرلو لپاره انسان خپلو 5 حواسو ته اړ دی. خو له دې ادراک سره تړلي کیفیتونه دومره مهین او لطیف دي چې د سړي ذهن او روح مستوي. د مهینو انګیرنو او د ژوندي یا احساس او ذوق د څښتن پنځګر ښکلاییز حس تر نورو غښتلی وي. د همدې ښکلاییز احساس له امله پنځګر لومړی له ښکلا اغېزمنېږي، بیا همدا کیفیتونه بلکې تر دې ښه د پنځونې په بڼه راوباسي. په دې لړ کې د مهین حس، رغنده ذوق او وجدان نومونې هم کارول شوي دي. د دې موخه دا ده چې انسان د همدوی له برکته په پنځونه کې له پرتې ښکلا خوند اخلي.
له نورو کره ښوونځیو سره ښکلا پوهنیزه کره کتنه دا توپیر لري چې لومړی خو دا پر پنځونه د پوهېدا او ارزښت ټاکنې لپاره پنځونه نشني او دویم دا چې د پنځونې ارزښت خو ټاکي خو د کره کتنیزو اصولو ژبنیو قوانینو یا هنري شرطونو تابع کوي نه او نه د استدلال لپاره د پخوانیو کره کتنو دلایل راخلي. په بله وینا ښکلا پوهنیزه کره کتنه یوازې تر ځاني خوښې ناخوښې پورې محدوده وي او دا هم د بهرنیو مادي شیانو لکه په ژبې موضوع او جوړښت پورې تړلې نه وي بلکې د ذوق احساس وجدان او مهین حس په څیر د ناڅرګندو عقلي او مافوق طبیعي میتافیزیکي نومونو په مټ هغه توکي لټوي چې د پنځونې په ویندو یعنې سبک کې ښکلا پیدا کړې ده. ښکلا پوهیزه کره کتنه د ادب لپاره نظریې زېږنده وه. دا نظریه د ادب پر اخلاقي پیغام ګروه نه لري او ادب د ژوند له کړاوونو بدرنګیو او ستونزو لرې ساتي ځکه خو ښکلا پوهنیزه کره کتنه له ژوند سره تړاو وشلاوه. د ادب لپاره نظریې غوندې ښکلا پوهنیزې کره کتنې ته هم د جان رسکن د معیار پالنې او اخلاق پالنې پر ضد د غبرګون نوم ورکولی شو. کېدای شي همدا لامل وي چې ښکلا پوهنیزو کره کتنو تل هغه هنري توکي نه دي منلي چې د ښکلا او له ښکلا نه د پیدا کېدونې ښکلاییز خوند پر ضد و. والټر پیټر د ښکلا پوهنیزې کره کتنې پر سر لارو کې راځي. د ده دا اثر د رینایز کلینسن سریزه د ښکلا پوهنیزې کره کتنې نسوړ دی. د والټر پیټر فان کره کتونکي بویا د پنځونې د زیرنې پر مهال دې ته وګوري چې پنځونې د نوموړي پر ذهن څه اغېز کړی او دا اغېزې د څومره حس کړي دي. ښکلا پوهنیز کره کتونکی لاندې پوښتنې راولاړوي. دا پنځونه څه شی دی؟ د دې لوست پر ما څه اغېز وکړ؟ د دې په لوست خوښ شوم که نه؟ او دا خوښي څه ډول وه؟ د پیټر په ان ښکلا پوهنیز کره کتونکی دا دنده هم پر غاړه لري چې د پنځونې هغه اړخونه هم رابرسېره کړي چې ښکلا یې زېږولې او خوند ترې اخیستل کېږي. په دې لړ کې بویا نوموړی د ښکلاییزې اغېزمنتیا یعنې تاثر سرچینه هم په ګوته کړي او دا هم ووایي چې دا څرنګه رامنځته شوي دي. اوس مهال ایټالوي فیلسوف کروچي چې په ښکلا پوهنه کې د ډاګیزونې یا اظهاریت یا اکسپریشنیزم پلوی و افکارو پر ښکلا پوهنیزه کره کتنه ژور اغېز وښانده. دی هم کله ناکله د والټر پیټر او اسکر وایلډ پر لیکنه روان شي ځکه چې د هر ډول موخنتوب او د بهرني حقیقت پالنې مخالفت یې کړی دی. د ده په ان د ادب ښکلا د موخو او پیغامونو دروند بار پر نازکو اوبو نشي وړی. نوموړي له ادبه د هرې راز ناښکلاییزې ګټنې بد یا مخالف و تر دې چې په ادب کې مخکې له مخکې موضوع شعوري غوراوی هم نه خوښاوه. د کروچي په ان هغه پنځونه ښکلاییز ارزښت خوندي کولی شي چې پنځګر یې په شعوري توګه موضوع نه وي غوره کړي بلکې دا کار یې ذوق ته پرېښوي. په دې لړ کې د نوموړي دا وینا ډېره مشهوره ده. د ښکلاییزو کیفیتونو پر بنسټ پنځونه د نګاه ذهني کیفیاتو زېږنده وي نو د بهرنیو شیانو انځورونه هنر کېدای نشي. کروچي په پنځونه کې یوازې د ښکلاییزو کیفیتونو پر سمې او بشپړې انځورونې ټینګار وکړ او په کره کتنه کې یې شننه او عقلي منطق نه اړین وباله. نوموړی وایي چې په یوه پنځونه کې د ښکلا بشپړه انځورونه په خپله بنسټي ارزښت دی نو په هنر کې د اخلاقو پیغامونو یا موخو او منطق لټه بې ګټه کار دی. د پنځونې بې له ښکلاییزه نړۍ وي چې د دغې پنځونې له ښکلا راوځي. د پنځونې په دې هېواد کې د عقل پر ځای د ذوق سکه چلیږي. نوموړی د کره کتنې لپاره شننه نااړین بولي او وایي چې معنا او بڼه توکي جوړښت او ویندو په ټولیزه توګه د یو ناویشلي یون په بڼه ښکلا زېږوي. د ذوق په مرسته له دوی خوند اخیستل کېدای شي خو په ساینسي توګه یې شننه ناشونې ده. کروچي د زده کړې دوه لارې ښودلي، یوه بنسټي لار ذوق او بله چې کم ارزښته ده پر نړیوالو پوهنو ولاړه د عقل لار. په پنځونه کې کروچي پر تاثیراتو ډېر ټینګار کړی دی ځکه چې پنځګر تر اغېزمنتیا وروسته د ذوق په مرسته د اغېزو ته د هنر جامه ور اغوندي او د خپل هنر خواږه ورسره عملو کوي. له پنځونې اخیستی خوند یا ښکلاییزه خوښي د اغېزمنتیا او د هغې د ذوقي اظهار پایله ده چې د همدې موندنه د کره کتونکي دنده ده. نو د هغه په اند کره کتنه نوې پنځونه ده، هنرمند پنځونه کوي او کره کتونکی نوې پنځونه کوي. هنر خپل کار له اغېزو پیلوي، بیا له دغو اغېزو د ننني یا ذهني
اظهار ته مخه کوي او بیا دې ته د کلمو، اوازونو یا رنګونو په بڼه د هنر اوبه ورکوي. تاثیراتي کره کتونکی هم په پنځونه کې د اغیزو لټې ته نوې پنځونه یا نوې کره کتنه وایي. د کروچي په ان پنځونه له څلورو پړاوو تیریږي. لومړی خو پنځګر اغیزې یا تاثیرات اخلي. دویم، تر دې وروسته د خپل تخیل او ښکلاییز ذوق په مرسته په خپل ذهن کې په نوې بڼه له ذوقي اوډون او امتزاحه کار اخلي. دې ته نوموړی اکسپریشن وایي او په همدې نامه یې نظریه یاده شوې. دریم، له دغه ذوقي اوډون او امتزاحه پنځګر په خپله هم خوند اخلي او په دې خوند کې ورسره لوستونکي هم شریک وي. څلورم، تر دې وروسته د کلمو، رنګونو، غږونو او نورو په مرسته د دغو ټولو تاثیراتو او د دوی د ښکلاییز اوډون پړاو راځي. مطلب دا چې نوموړي تخلیقي لړۍ پر څلورو پړاوونو ویشلې، خو دویمه یې پکې مهمه بللې ده، ځکه چې تخیل، ذوق او د ښکلا احساس په همدې ځای کې په پنځونه کې ښکلا پیدا کوي. نو د کروچي په اند د تخلیق اغیز تر ټولو ارزښتمن دی. کروچي هنر ته د ذوقي اغیزو څرګندتیا وایي، ځکه خو د پنځونې د ښکلاییزو ښېګڼو منطقي شننه او عقلي سپړنه له زاڼو ګټورې غوښتل دي. پنځګر که د ښکلا په انځورونه کې بریالی شي، نو لوستونکو ته یې پنځونه خوند ورکوي. په دې توګه د بریالۍ پنځونې لپاره د ښکلا شتون اړین دی. نوموړي د ادب د ټول لپاره دا معیار وټاکه چې یا خو هنر ښکلی یا بدرنګ وي. دا لاندنۍ وینا د نوموړي د ځانګړې هنري نظریې ښکارندویي کوي. تخلیقي لړۍ د انسان د ټولیز شخصیت ذوقي څرګندتیا ده. کروچي د پنځونو په لړ کې د نننیو کیفیتونو، پټو احساساتو او ذهني ښکلاییزې لړۍ تر کومه پهلوي و. دا موږ د ده په دې لاندې خبرو کې ښه لیدلی شو. موږ ته چې په باطن کې د یوې کلمې بشپړ جاج یا مفهوم جوت شي، یو څیز په بشپړه توګه تصور کړی شو چې د موسیقۍ یا آهنګ بنسټ ومومو، نو په باطن کې موږ د څرګندتیا ځواک راوړو. نو دا له هره پلوه پوره وي او نور څه ته اړتیا نه لري. نو زموږ خبرې یا سر او تال د همدغې لړۍ بهرنۍ څرګندتیا چې په پټه یا باطن کې مو بشپړه کړې ده. زموږ بهرنۍ خبرې له آره له ځان سره شاربلي ذهني خبرې وي. زموږ ویلې سندره د نننۍ موسیقۍ زیږنده وي. د پیانو یا قلم کارونه بهرنۍ او ارادي کارونه ښکاري، خو دا هر څه موږ په ذهن کې مخکې له مخکې لنډ او چټک ترسره کړي وي. د کروچي د دې نظر له مخې د پنځګر کار بې معنا ښکاري، ځکه چې هغه خو یوازې پټ کیفیتونه رابرسېروي. له تخلیقي شخصیت نه چې تخلیقي لړۍ لرې کړو، بیا خو شخصیت بیخي میخانیکي شي. کروچي هم د الهام د نظریې پلوی دی، ځکه خو یې ژبې ته دومره ارزښت ورکړ. ژبه د ښکلا د بریالۍ انځورونې یوازینۍ لار ده، تر دې چې نوموړی خو همدا ژبه انځورونه او څرګندتیا ګڼي. د محمد علي د ژباړې کروچي کا سرګذشت په لوست په کروچي او تصوراتو باندې هغه د ننني لاسوندونه رڼا اچوي چې د ده د ښکلا پوهنیزې نظریې بنسټ دی. په خپل دې ژوندلیک کې کروچي په یو ځای کې د خپلې دې هیلې څرګندونه داسې کوي: زه یوه نوې کره کتنه او نوی تاریخ رامنځته کول غواړم. دا به نوی وي، د دې معنا دا ده چې زه د هنر هغه تصور بشپړول غواړم چې تر هر چا لومړی ماته د یو بیل او ځانګړي څیز په څېره کې راغلی و. کروچي د ډي سینکټ ډېر مینهوالو، لکه علامه اقبال چې د مولانا جلال الدین بلخي مینهوالو. نوموړي د ډي سینکټ دا وینا راخیستې ده: له فلسفې پرته له یوې پوهې نه کره کتنه جوړېدای شي، او نه تاریخ، بلکې د یوې بې نظمې مادې غوندې وي. دا لنډه شننه ښیي چې د ښکلا پوهنیزې کره کتنې لپاره پاخه بنسټونه جوړ نه شول. د دې ټوله پانګه تاثر، انګېرنې، ذوق او ښکلاییز حس په څېر نومونې دي چې مفهوم یې هیڅ روڼ او پرېکنده نه دی. دا لا څه کوي چې د ابهام لکه شاعرانه اصرارو په څېر خبرې هم نه کېږي چې ژر یې د دې کره کتنې جادو بې اغېزې کړ. پر دې سربېره په لویدیځ کې نویو راټوکېدلو ادبي خوځښتونو طبیعت پالنې یا نچرالېزم، ټولنیزې رښتیا پالنې یا شور ریالیزم او سوسیالیستي او ارواپوهنیزې کره کتنې هم سخت ګزار وکړ. سوسیالیستي کره کتنې خو له زړه ناوغندله او ارواپوهنیزې کره کتنې خو له جنسي زاویې اغېزمنتیاوي احساسات او ذوق دومره راڼه شول چې د ښکلاپوهنیزې له اصراره او له راکو نه ډکې کلمې بربنډې شوې. اوس د کره کتنې دا ښوونځی د تاریخ پاڼه ده. اوس ښکلاپوهنیزه کره کتنه د یو غبرګون په توګه لوستل کېږي او اغېزې یې هم مهالنۍ وي. له دې پرته د نوې شاعرۍ او لیکوالۍ د جوړښتونو او ژبې په پېژندګلوۍ کې ښکلاییز حس او ذوق نه چلېږي، چې په دې توګه اوس مهال د ښکلاپوهنیزې کره کتنه له هر ډول اغېز نه ادب پوهې سپکې کړي دي. کروچي هم دا خبره کړې وه چې ما کره کتنه فلسفه کړه، لکه ارسطو چې کره کتنې ته لومړی وار بوتیقه ورکړه. همدغسې کروچي هم د بیان په بڼه د نوي مهال بوتیقه راوایستله. نوموړی پخپله په دې اړه وایي: ما پر روحاني
یو اخیزوالي پرله پسې ټینګار کاوه او په ښکلاپوهنه کې د ذوق نظریه رڼا او د بډۍ ټال شوه. کروچ هم د الیټ غوندې د تیر مهال ادب له یوې مخې نه ردوي بلکې درناوی یې کوي. وایي رښتیا تل په یوه زرکاڼي نه معلومیږي. دا رښتیا پر ما ټینګار کوي چې په خپله اوسنۍ مفکوره ډېر غره نه شم ځکه چې دا به سبا ناسمه برېښي او سمون ته به اړوي. له دې سره حقایق ما ته وایي چې د ماضي درناوی وکړم چې که څه هم دا افکار اوس زاړه دي خو په ماضي کې خو یې یو څه رښتیا یعنې حقیقت درلود. راروانو فلسفیانو ته زما تواضع د محبت او یو ډول سپېڅلتیا پیغام ورکوي. د کروچي کې سرګذشت ژباړن محمد علي صدیقي د کروچي د ادبي او کرکټیز مفکورې لاندې ټوکي په ډاګه کړي دي. ادبي پنځونه باید د خپل باطني نقطابل مخې وځلې شي. دا دې وکتل شي چې په خپله د شاعر یا لیکوال پر ذهن د پنځونې اغېز څه و. د چمتو شوي څیز په توګه د پنځونې له مادي پایلو هېڅ په لاس نه راځي. په ادبي کرکټنه کې د بریا، رفو او شهرت یادونه مکرو ده. دویم، په نوي طرز د شخصي وته تر دې چې د هنرمند د اروايي کیفیتونو په رڼا کې د پنځونې لوست ناسم کار دی. دریم، که ادبي پنځونه تاریخي ارزښت هم ولري، اقتصادي لوړې ژورې هم پکې انځور شوي وي. د خطابې او تبلیغ بحث هم پکې وي یا د هیوادپالنې د احساس د پارونې موضوع هم ولري، نو له ادبي کرکټنې بهر ده. ادبي کرکټنه پر ښکلاییز ارزښت څرخي. په دې کرکټنه کې ادب د اخلاقو په اړه ناپیلې نه بلکې ترې آزاده وي. څلورم، یو پنځونه د فردي ژوند یوه شیبه رااخلي، یو ذوق ښیي، نو د یوې پنځونې زیرنې پر مهال بویا نورې نه وي. په دې کرکټنه کې جوړښتونه یعنې ژانرونه هېڅ ارزښت نه لري. د شاعر نظم د هغه د ژوند یوه شیبه چې دا شاعر ژوند ساتي. پنځم، ادبي پنځونه یو امتزاج دی چې د ترکیبي توکو رابرسېرنه یې د ادبي کرکټنې لپاره بهرنی یا عیني ارزښت لري. شپږم، پرتلنه د څېړنې دود آر دی. پرتلیز ادب څه بل شی نه دی بلکې هغه لارې چارې دي چې باید په ځانګړي وختونو کې وکارول شي. اووم، د شاعر نظرونه ښه دي چې وي خو د شاعر هنر محدودولی نه شي. کله ناکله په شاعرانه تجربو کې داسې ځای ته ورسېږي چې مخکې ورسره مخ شوی نه وي. کیسو مذهبي حماسې پیل کړي وي خو سر یې غمیزې ډرامې ته ووت. داسې هم کېږي چې د شاعر نظریات آهنګ خرابوي. دانتی هم دا ستونزه لري. اتم، هر هنر ځانګړې ژبه او سکښت لري. ادبي کرکټنه د فردي پنځونې د ښکلاو لټه او د هنرمند د ځاني ویندو د ځانګړي اړخونو راوی او پرې خبرو اترو ته وایي. د وینا او رساوي ترمنځ ډېر واټن پروت دی. لسم، کرکټونکی اړ دی چې د نګه او نانګه توپیر وکړي او ژوندی او مړ هنر وبله بیل کړي. یولسم، د انساني ژوند نوې تجربې او پرمختللې بڼې یې کرکټنه وخت په وخت وینځي. نو ادبي کرکټنه داسې نه ده چې د هر مهال غوښتنو ته دې ځواب ووایي. نوي کول ماضي له خپل وته ګوري خو له دې سره د پخوانۍ کرکټنې سر نشي غړولی. د ساینسي نوښتونو په څېر ادبي کرکټنه هم یو پیلې ځنځیر دی چې یو نظر په بل نظر پورې تړلی وي. کرکټنیزې اوږدې پیمانې له خلا نه راټوکېږي بلکې د تیر کول د اصولو له سرغړاوي یا پرې له زیاتونو رامنځته کېږي. دولسم، که ادبي پنځونه د فردي ذوق ښیښونکي هڅه وبلل شي نو د ادبي تاریخ لیکنه ناشونې ده. ادب تاریخ هله لیکل کېدای شي چې پر ټولو بنسټګرو بیل بیل لیک وشي. په پښتو کې ښکلاپوهنیزه کرکټنه شته ده. زما په اند په پښتو کې د ښوونځي په توګه ښکلاپوهنیزه کرکټنه نه ده شوې خو د فردي هڅو څرکونه پکې شته دي. لکه په پښتو کې د ښکلا د احساس، د ذوق او دا ډول نورې نومونې ځینو کرکټونکو کارولي دي. د رحمان بابا ویندود یا نصاب د روانۍ او سادګۍ له امله مشهور دی. همداراز حمید بابا او کاظم خان شیدا د پیچلو استعارو، تشبیهاتو، کنایو ګړنو په کارونه یاد دي. په ښکلاپوهنیزه کرکټنه کې تر ژبې او نورو توکو بیان غوره باله شي بلکې اصلي ټکی همدا بیان او د بیان بنسټي اله، ویندود یا نصاب او جوړونکي توکي وي. تر دې سبک او ښکلاینه دواړه ښه معنا شي. پر ویندود سربیره په پنځونه کې دویم څیز بڼه وي چې تخنیک او جوړښت هم پکې راځي. سید وقار عظیم په خپله لیکنه جمالیاتي تنقید کې د ښکلاپوهنیزې کرکټنې پر دې اړخ ډېر ټینګار کړی دی. ښکلاپوهنیزې کرکټنې ته د هنر یا ادبي پنځونې د توکو پر ځای د جولې یعنې شکل کرکټنه ویل شوې ده چې همدا د دې او نورو کرکټنو بنسټي توپیر ښیي. نو هغه کرکټنې چې یوازې پر توکو څرخي او پر توکو د غږېدا پر مهال دې ته نه ګوري چې دا توکي څرنګه وړاندې شوي دي، له ادب سره مرسته نشي کولی او کرکټنه چې دا ونه کړي نو بیا څه ګټه لري. ښکلاپوهنیزه کرکټنه دا کار کوي چې په دې کار یې نوم هم ګټلی دی او تر نورو
کره کتنو غوره هم باله شي. په وروستیو کرښو کې چې د ښکلا پوهنیزې کره کتنې کوم غورهوالی او فوقیت جوت شوی دی اوس ښکنده او مبالغه ښکاري. بل دا چې د موادو یا توکو له شننې پرته هیڅ ډول کره کتنه خپله دنده نشي ترسرولی. همداراز ارواپوهنې، سوسیالیزم، جوړښت پوهنې او سبکپوهنې د موادو، جوړښتونو او ویندودونو په لړ کې اوس دومره پخې او ژورې تجربې کړي دي چې د کروچي د ښکلا پوهنیزې کره کتنې تلسم یې مات کړی دی. توکو یا موادو ته د ناپامۍ له امله ښکلا پوهنیزه کره کتنه یو اړخیزه او